السلام علیکم ټول پښتنو ورونو ته سلامونه کوم ورونو. دا ویډیو په هر پښتون او په هر افغان باندې زه ته یم چې بالکل پرس شو د باندې چې وایورئ او شیر یې کوي. زمونږ د دې ورور نه ډاینه ورکه شو ده او لالا بل د چوټۍ نه غریب راغلی او د چوټۍ نه چې سړی راشي خپل کاروبار ته ایله جوړ شي او غلو ته تقریبا 10 ورځې مخکې ګاډی پټ کړی ده. خدای شته چې ما لا ګاډي تصویران ولیدو نو زما زړه پې ډېر زیات خفه شو. زه اوس موجود یم د سعودي عرب په ښار ریاض کې او دوی هم دلته په سعودي عرب ښار ریاض شاري خزان کې موجود دي. دا ملګري انډیوالان دي وروره او زما خو پښتون رور دی. د الله د رضا دپاره ولما غږ اوچت کو زما چې څونه مسلمانان دي او تاسو د مسلمان په درد خفه کیږئ نو د الله د رضا دپاره دا ویډیو شیر کړئ. د دې ګاډي دا لمبر هم تاسو ته شو کیږي، تصویر هم شو کیږي چې چالم دا ګاډی په مخه باندې ورغی وروره نو زما په لمبر هم رابطه کولی شئ. زما د نمبر نه علاوه په کمنټس کې لیکلی شئ وروره، خو ډوک پوک کاتنه چې چاته میلاو شي او ډویټ هم کولی شئ زموږ سره. نو انشاءالله ستاسو دپاره به زموږ د طرف نه چې کوم زموږ د وس مطابق ښه مزیدار انعام او د انعام نه پس په انشاءالله موږ خپل ګاډی راولو او د انعام نه خبره پکې بالکل ضروري ده. زه به په خپله چاچی در کوم چې چا م ولیدو او تاسو چې رسې په دې ریاض کې ګرځئ را ګرځئ لاله نو لازم نظرثاني کوئ په ګاډو باندې، بیا خصوصا د نمبر ته ګورئ او دې ګاډي ته چې دا ګاډی را پیدا شي. صحیح ده، ټول پښتانه زنده‌باد او لاله دا باندې ما فرض کړه ولې چې دا زمونږ ورور دی او د رزق چې دی نو لکه غلو نن سبا وردولی لکه رزق ولا مکمل لا شو کولی د خولې نوړنی. نو که موږ او تاسو په اتفاق دا ویډیو شیر کړه وم کته کیدای شي چې انشاءالله د دیو رزق او د دیو ګاډی دیو ته واپس میلاو شي او کیدای شي خوشحالم شي د حد نه سیوا او انشاءالله چې ګاډی به د الله را پیدا کوي د الله سمیلاو که د ما چې څونه پښتانه یې لاله ګوره په اتفاق باندې ښه ویډیو شیر کوي ټولې دنیا ته. د الله په امان د فیسبوک په پاڼه یوټیوب چې په څونه لارو باندې زما د اواز اورئ ویډیو لاله شیر کوي چې لکه کنجوسي پکې ونه کوي. صحیح ده، د الله